ډېر لوی شکر وباسم او ډېر فخر کوم چې تاسو دلته کې زما د غریبخانې ته تشریف راوړی دی. څه به دیم او څه به زما خبرې، خو بهرحال ژوند روان و ورسره دا هر څه تېرېده. نو بس اوس وایو زما نوم شیر افضل خان دی، د پلار نوم مې منتظر خان دی. زما تعلیم چې کوم دی نو هغه ایم اے پورې ما اسلامیات کړی او ایم اے ما بیا په کالج کې کړی دی ریګولر، او د خدای فضل دی هغې کې زه په پېښور یونیورسټۍ کې فرسټ راغلی وم او ما ته ګولډ میډل په هغې کې میلاو شوی دی. خو زه د یو بانډې د یعقوبي اوسېدونکی یم. یعقوبي اوس نن سبا د رذلو په تحصیل کې د ثوابۍ په ضلع کې یو لوی کالج دی. اوس یار حسین او یعقوبي دا یو وروڼه عزیزان دي. نو زه د یعقوبي اوسېدونکی یم. ما نوکري په محکمه تعلیم کې کړې ده قریبا د 53 والا تر 93 پورې. اوس ریټایر یم. اول استاد وم، بیا هیډ ماسټر کوم، پروموشن بیا پرنسپل د های سکول. نو زه اوس ریټایر یم او سکلي کې یم. باقي شاعري خو زما کوی نو پیشه نه ده، بس یو هابي وه. سکول کې وم، پرایمرۍ کې یم، میډل کې ما ته دا ټیک ډیټ یا وخت نه دی معلوم چې پلانکي وخت کې زه شاعر وم، پلانکي وخت کې زه نه وم. که ماشوم وم هلک وم هم به مې دا ټکي مکې وې چا به واورېدل خوشحاله به شو. او بیا په پرایمرۍ کې میډل کې اتفاق داسې وشو چې زه اووم جومات کې شوم. دلته شپږم جومات ته لویر میډل یار حسین کې ما پاس کړ. د دې ځای نه بیا زه ډله اوس چې ورته کرنل شیر وایي، کرنل شیر کلی دې ته به هغه وخت کې نوی کلی وي، دې کې میډل سکول و، هغې کې ما داخله واخیسته په 1947 کې په اووم جومات کې 1947 کې. بیا هلته کې خو ګڼو استادانو یو ډېر مشهور معروف عبدالقدوس خان زمونږ هیډ ماسټر و، یو ضابط او یو ډېر یاد سړی و. بیا استادانو کې چې کوم هغه کسان چې زما هغې سره واسطه راله، نو هغه یو شیر محمد مهنوز صاحب و او بل عبدالغفران بیکس صاحب و. عبدالغفران بیکس صاحب د ډاګۍ اوسېدونکی و او ډېر ښه شاعر و، سنجیده، ډېر ډیپ شاعر و. مهنوز صاحب چې دی نو هغه اکثر چې دی نو ترجمې کړي دي د علامه اقبال او د هغه خپل ډېر کتابونه دي. زه افسوس کوم چې هغه ما که راپټ کړی وی د هغه به ټوله نو هم به اوس زه خوشحاله وم. دومره پند نو زه چې سکول کې وم، مهنوز صاحب زما دا تربیت وکړو چې زه د ټول سکول د بدمې ادبو سیکرټري کړم. جنګ ما ته وویل چې دا پروګرامونه به د دې سکول کې دی نو دا به ته ارینج کوې. نو د اووم جومات قریبا په سکول کې دا د شاعرۍ دغه پروګرام چې دی دا به بیا د مهنوز صاحب د نګرانۍ د لاندې کوو. نو هغې کې به دا وه هغه وخت کې چې په کلاس کې به هفته کې یو پیریډ و په کلاس کې او بیا به کله ناکله پکې په خاصو موقعو باندې لوی شاعري هم کېدې. نو اتفاق دا وشو چې سکول های شو او زمونږ یو هیډ ماسټر راغی مهرمان خان غازي د هغه نوم و، د پیرپایه و، هم شاعر و، ډېر ځړ لوړ مضبوط شخصیت و. عجیبه کار وشو. غازي صاحب هم لوی شاعر و، مهنوز صاحب هم شاعر و، بیکس صاحب په دغه وخت کې زیات توجه ډرامو ته ورکوله. ډرامې به هغه لیکلې، هغه ډرامې به بیا په موږ په سټوډنټانو باندې سټیج کولې. نو په هغه سکول کې به موږ په بعضو موقعو کې هغه ډرامې چې کوم بیکس صاحب به لیکلې نو هغه به موږ سټیج کولې او ساده طریقه وه، ساده رضوان کې راپپړې راکړه. او جي فی الحال صرف یو کتاب چاپ دی
ساده باده وینا نو چونکې ما اړیکې دا وی چې زما ګڼ کتابونه که زه چاپ کړم یو خو په هغې خرڅ هم ډېر راځي خلک په پښتو کتابونه اخلي هم نه اکثره بله دا ده چې د چا کار څه دی چې زما ګڼ کتابونه یو کتاب کې راغونډوي او لکه د لویو شاعرانو ځینې کلیات جوړوي نو ما په خپله دا عمل وکړو دا خپل کتاب چې ما ولیکو ساده باده وینا چونکې ما هر قسم شاعري کړې ده هلکوانه کې مې نعتخواني کړې ده نعتونه به مې لیکلو د سکول ټایم کې بیا به د سکول د تعلیم پروګرامونه د سکاوټ پروګرامونه په سکول کې د بزم ادب په جلسو کې نظمونه اورونه دغه مې کړي دي ټیک ده هلکو به نو د خپلې طبع مطابق او غزل بدل به مې هم ولیکو نظم بدل به مې ولیکو او بیا وروستو د بلوغ د زمانې زما شاعري چې کومه وه هغه قدرتي ما د ریډیو او ټي وي والو معلومه کړه چې بس ته طنز مداح لیکه نو دا طنز مداح راباندې هغې ولیکو نو بیا ما سوچ وکړه چې راشه جدا جدا کتابونه به څه چاپ کوې خو په یو کې یې چاپ کړه نو ما دې کتاب کې تقریبا 7 حصې ورله جوړې کړې مشهوره قصه چې زما هر ځای کې خلک وایي نه دغه مشهوره قصه ده ما وی توریه مبارک چې خبر شوی یم چې ستا په کور کې یو ککې ما حسابان پیدا شو هغه وی ورشه په خانانو باندې زیری وکړه توري زیکان کړه زیکان یې پرې زیکان پیدا شو زما خپل کتابونه تقریبا 6 کتابونه قلمي پراته دي دې کرمچتار چې دې ټولو کتلي دي د طنز مداح جدا کتاب دی او د دینی شاعرۍ جدا کتاب دی د روماني شاعرۍ جدا کتاب دی سیاسي نظمونه او ډسکرپټیو پویمز لوی لوی د دې جدا کتاب دی او د قطعو جدا کتاب دی او د اردو حصه زما په علومه کتاب کې وه خو د ډېر اوس چې کوم کتاب دې کې ما د اردو حصه نه ده شامل کړي ځکه چې پښتو والا اکثر پښتو حصه ګوري او د اردو پکې بیا ډېره نه ګوري